دوی عجیبه او ناشنا خبرې واوري. اوله خبره دا ده چې د قیامت په ورځ ته کومه ډله خوښوې چې باید د قیامت په ورځ ته په هغه ډله کې یې او د هغه ټولۍ سره یې د هغه انسانانو سره یې. او دویمه خبره دا ده چې دا هم واوره د قیامت په ورځ کومه ډله کومه ټولۍ ته نه خوښوې چې د هغوی سره سې، نو په دې دنیا کې خپله هغه انتخاب وکړه. هغه څنګه؟ امام ابو حازم رضی الله عنه وایي: انظر الذي تحب ان يكون معك في الاخره فقدمه اليوم. ته وګوره چې د قیامت په ورځ باندې ته څوک خوښوې چې ته باید د هغوی سره ملګری، نو په دې دنیا کې هغسې کسان انتخاب کړه. مثلا ته غواړې د علماء کرامو په ټولۍ کې د قیامت په ورځ راپورته سې، نو په دې دنیا کې د ملګرتیا ناسته ولاړه تعلق د علماو سره جوړ کړه. که ته د آخرت په ورځ باندې غواړې چې د نیکانو صالحانو د اولیاء کرامو په ټولۍ ډله کې راپورته سې، په دې دنیا کې د هغوی خلکو انتخاب وکړه، په دې دنیا کې ملګری سه، په آخرت کې به هم ورسره ملګری. او دویم دا که ته دا غواړې چې ته د فاسقانو د فاجرانو د بدو خلکو د بد عمله خلکو په ډله او ټولۍ کې راپورته نه سې، نو بس په دې دنیا کې هغه خلک پرېږده، د هغوی خلکو سره تعلق پرېږده، د هغوی سره ناسته ولاړه او مجلسونه د هغوی پیروي دا ټول پرېږده، نو په هغه دنیا کې به هم ته بیا د هغوی ملګری نه. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسې به د قیامت په ورځ د هغه چا سره یاست د کم چا سره چې مو محبت وي، د کم چا سره چې مو ناسته ولاړه وي. صحابه کرام وایي چې زموږ خو ډېر محبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، د ابوبکر صدیق، د عمر فاروق او د نور اصحاب کرامو سره دي. نو د اسلام څخه وروسته په یوه شي موږ دومره ډېر نو خوشحاله سوي لکه څومره چې په دې زیري باندې خوشحاله سو چې د قیامت په ورځ به په هغه ډله کې، په هغه ټولۍ کې، په هغه صف کې راپورته کیږو چې په دې دنیا کې ورسره محبت لرو. نو د آخرت ډله، د آخرت صف، د آخرت ټولۍ هغه په دې دنیا کې انتخاب کوي. نور نو عاقل خلک، هوښیار خلک خپله په دې باندې پوهیږي چې د کم چا سره باید زه ناسته ولاړه تعلق او محبت وساتم.